الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. باب صلاة المریض، باب دے په بیان د مانځه د بیمار کی. نو دلته مصنف با د بیمار سړي مانځه باره کې مسائل ذکر کوي چې کله په ودرېدو باندې قادر نه وي نو په ناسته دې وکړي، په ناسته دې نه وي په ملاسته دې وکړي، ملاستو طریقه څنګه ده او په اشاره به څنګه کوي. د وریځې او د سترګې او په زړه اشارې سره مز کول د بیمار دپاره جایز دی او که نه دي. دغه ټول مسایل به په دې باب کې مصنف موږ ته ذکر کوي. دلته فرمای اذا تعذر علی المریض، چې کله مریض معذور شي یعنی سخت شي، علی المریض په بیمار باندې، کل القیام ودریدل یعنی پوره نشي ودریدلی، او تعثر یا سخت شي بوجود علم شدید یعنی دی د وجینا یعنی مرض دی ډیر سخت مرض دی په بدن کې، دی د وجینا دغه ودریدې نشي، په دې باندې سخته ده. او خافه او یا یره ده د دې خبرې چې زه کله ودریږم نو زیادت المرض، نو زیاد بشي مرض زما په دې ودریدو باندې. او یا ابطاؤه به، یا دا چې زه کله ودریږم په ولاړه باندې مونځ کوم نو زما دا مرض دا بیماري به ډیره زیاته اوږده شي. اوس که زه 2 ورځو کې جوړیږم او که زه ودرېدم بیا د میاشتو پورې زه نشم جوړېدی، نو دغه دې بیا که یعنی مطلب که داسې حالت مو نو بیا به څه شی کوي. اذا تعذر نوالی او ابطاؤه به دغه ځای پورې، نو دغه بیا څه کوي، صلا مونځ به کوي قاعدا په ناسته باندې، برکوع و سجود په رکوع سجدې سره، یعنی رکوع سجده به کوي خو په ناسته دې دغه مونځ ټول وکړي، یعنی رکوع سجده دې په اشاره باندې نه کوي. مخکې اوس ناسته دته څنګه پکاره ده چې یو کس باندې دغه حالت راشي نو دغه بیا ویقعدو کینی به کیف شاء چې څنګه یې خوښه وه فی الاصح صحیح قول موافق، یعنی چې څنګه دته ناسته اسانه وه موږ کرنګې دي دغه کینی. و الا او که داسې نه و، مطلب دا چې وروستو تیر شو یعنی ټول ودرېدی شو، یعنی لږ غوندې ودرېدی شو، دومره سخت هم نه وه او په بدن کې تکلیف هم نه و، یره هم نه وه چې زیات به شي زما مرض یا به اوږد شي زما مرض، نو و الا بیا څه شی دي جایز نه دي د دپاره په ناسته. نو قامه ودرېږي به بقدر ما یمکنه، دومره اندازه چې څومره د دپاره ممکن و. اوس مخکې فرمایي و ان تعذر الرکوع والسجود، او که سخت شي په دې کس باندې رکوع او سجده، نو مخکې خو داسې و چې ولاړی نشو کولی، رکوع سجده یې کولی شو. اوس دا رکوع سجده هم نشي کولی، دومره سړی خراب دی بیمار دی، نو صلی قاعدا لمونځ دې وکړي په ناسته باندې بالایماء په اشاره دې مونځ وکړي. او دې سره چې کله اشارې سره مونځ کوي وجعل ایماءه للسجود، یعنی او دې ګرځوي اشاره خپل د پاره د سجدې، یعنی سجده دې وکړي اخفض من ایمائه للرکوع، ټیټه من ایمائه یعنی د اشارې د للرکوع رکوع نه، یعنی رکوع چې دا به دومره نه ټیټوي، سجده به زیات ټیټوي، نو سجده دې زیاته ټیټه وکړي د رکوع نه. فإن لم یخفضه عنه، او که داسې ټیټه ونه کړه یعنی دا سجده د رکوع نه
ټیټه ونه کړه نو لا تصحو د کس مز نه صحیح کیږي ځکه رکوع به دومره نه ټیټی چې سجده یې څومره ټیټه کړې ده نو سجده یې چې کله زیاته ټیټه که د رکوع نه نو مونځ یې صحیح کیږي او که د برعکس شو رکوع یې زیاته ټیټه که د اشارې نه نو بس بیا نه صحیح کیږي لا تصحو ولا يرفع لوجهه یعنی پورته کولی به نشي د دې مخ ته شیء داسې یو شیز چې یسجد علیه چې دی په هغه باندې سجده کوي یعنی چې کله دا اشاره کوونکی یعنی چې سر ټیټی یعنی اشاره کوي نو دته به داسې لاندې نه یو شیز نه راوړل کیږي چې داسې بره ورته بره کړی شي او دا پې دغه کوي داسې به نشي کولی فإن فعل او که چا داسې وکړه وخفض رأسه او سر یې څه شی وکړه ټیټې که نو صحه صحیح کیږي مونځ ده و الا او که چا داسې ونه کړه یعنی سر یې ټیټ نه که هغه شیزې ورله راوړو داسې مخې ته نو دی داسې ورجخ که سر نو بیا لا نه صحیح کیږي نو دلته نه دا مسله بیانوي چې ولا یرفع لوجهه شیء یسجد علیه فإن فعل که چا داسې وکړه دلته نه دغه مسله بیانوي وخفض رأسه صحه و الا لا وی که یو کس سجدې دپاره یعنی اخو بالکل معذوره دی سجده نشي کولی نو لاندې نه یو شیز به دته داسې نشي اوچتولی بالغ مالغ وغیره چې داسې لاندې نه اوچتېږي او دا پې سجده کوي نه داسې به نه کوي او که چا داسې وکړه نو د ده دا مونځ نه صحیح کیږي او که دې نه علاوه داسې ونه کړه دې سر خپله ښکته کو هغه شیز نه اوچتېدو لاندې نه نو بیا د ده دا سجده صحیح کیږي ښه اوس مخکې فرمایي وإن تعسر القعود او که سخت شو دې دپاره دا ناسته هم سخته شوه او ما مستلقیا نو دا دې اشاره وکړي مستلقیا یعنی داسې سیده دې سملي سیده به املاست وي داسې د اشارې سره مونځ وکړي او علی جنبه یا په یو بغل باندې داسې دې وکړي په اشارې سره خو اوس په دې دواړو کې کم یو غوره دی کم یو ښه دی چې په کم طریقه باندې وشي نو والاول اولا اول په دې کې څه شی دی اولا دی کم یو اولا دی چې مستلقیا چې بالکل داسې سیده املاس وي دغه چې دا سر اسمان طرف ته وي داسې املاست اول دا یاد کوي چې داسې املاس وي مخکې طریقه ښیي چې بیا څنګه به کوي دغسې املاس چې دی دغه دا ورته ټیک دی او ورسره ویجعل تحت رأسه چې سیده سملی بالکل یعنی سر اسمان طرف ته نو ویجعل تحت رأسه او دې ګرځي یعنی کم چې مستلقی دی د سر لاندې یعنی تحت رأسه سر لاندې وسادتن یعنی بالښتې کیدي نو لیصیر وجهه چې وګرځي مخ د الی القبلة قبلې ته للسما نه اسمان ته ما تاسو وې سیده د سملی دا سر د اسمان یعنی دا مخ چې دی د اسمان طرف ته شي که نه نو چې داسې سملی نو بیا به سر ورته داسې اوچت کړي چې کله بالغ یا څه شی کېښودلی شي نو دا سر به د قبلې طرف ته شي نه اسمان طرف ته نو داسې به شي وینبغي بیا مناسب دی نصب رکبتیه یعنی او دې درول شي راټول دې کړي زنګونونه د زنګونونه دې بالکل راټول شي ان قدره چې څومره یعنی دی قدرت لرلو حتی تر دې لا یمدهما چې اوږد نشي د دې دواړه زنګونونه الی القبلة قبلې ته یعنی دې دپاره چې د دې دا کم دا خپې دي دا قبلې طرف ته نشي نو دلته نه به تاسو دغه مسله پیژندلې وي ګورئ وان تعسر القعود دغلته نه والې حتی لا یمدهما الی القبلة پورې دلته وایي که اوس یو کس ته ناسته هم مشکله ده نو دې بیا سملولی شي نو د سملاستو دپاره دوه طریقې دي یو جانب ته دی یعنی بغل ته او دویم مستلقي دی بالکل سیده اوس په دې کې وی بهتر کم یو دی بهتر پکې دا مستلقي دی چې دغه
او دا مستلقي د سر لاندې بالغ اږدل دې دپاره چې د ده مخ قبلې طرف ته شي نه اسمان ته، او بیا ورسره دا خپې دې راټول کړې شي دا زنګونونه چې دي چې څومره دا قادر و قدرت یې لرلو دې دپاره چې د دې خپې چې دي قبلې طرف ته نه شي. نو دلته دا مونږ ته مصنف بیان که ځکه چې د څومره چې قدرت دی او قدرت نه زیات خو قرآن عظیم الشان کې راځي لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ښه مخکې فرمایي چې وان تعذر الایماء، یعنی که دام ورته سخته شو پوه یعنی اشارم نشي کولی په سر سره اشارم نشي کولی نو بیا به څه شی کولی شي نو اخرت عنه نو دینه به دا یعنی د رسته کولی به شي یعنی مؤخر به شي له دینه ما دامه یفهم الخطاب تر هغه وخته پورې چې دا پوه شي په خبره باندې چې په خبره باندې پوهي د هغه وخته پورې دینه به دغه به مؤخر کولی شي. قال همدکه رنګې فی الهدایه صاحب د هدایه هم دا فرمایلی دی هو چې هو صحیح دغه قول چې دی دغه صحیح دی. وجزم او یقین کړی دی یعنی حکم کړی دی صاحب الهدایت صاحب د هدایه فی التجنیس والمزید په تجنیس او په مزید کې بسقوط القضاء چې ساقطیږي د دین قضا اذا دامه چې کله عجزه عن الایماء چې عاجز شي دا د اشارې نه هم نو دینه څه شی وی قضا هم د دینه ساقطیږي چې اکثره زیات وي من 5 صلوات د 5 منځونو نه زیات نو دینه دا قضا هم ساقطیږي. و ان کان یفهم الخطاب او کوو دا پویدو په خبره وصحه او صحیح کړی دی قاضي خان یعنی دا د امام نوم دی ومثله او د په مثل باندې فی المحیط په محیط کې هم دغه راغلی دی. واختاروه غوره کړی دی شیخ الاسلام وفخر الاسلام چې امام سرخسی د نومیږي. وقاله همدغه رنګې فرمایلی دی فی الظهیریه په ظاهریه کتاب کې هم دغه داسې راغلی دی. هو ظاهر الروایت همدغه چې دی دا ظاهر روایت دی وعلیه الفتوى او په دې باندې فتوه هم ده. وفي الخلاصه او په خلاصه کې هم هو المختار همدغه قول چې دی دا مختار کړی شوی دی. وصحه او صحیح کړی دی فی الینابیع والبدائع ینابیع او بدائع کتاب. وجزم به الولولجی رحمهم الله دیم په دې باندې جزم کړی دی حکم کړی دی یقین کړی دی. مخکې بیا فرمایي چې دا خو داسې شو چې په سر باندې اشاره مخکې دغه خبره وه اول دا خبره وه چې یو کس قدرت نه لري په ولاړه په ناسته دې وکړي په ناسته نه نو په اشارې د سر سره کوي. اوس دلته فرمایي چې دغه اشاره کول صحیح نه دي ولم یؤمی یعنی اشاره به نه کوي بعینه په سترګو باندې اشارو باندې موز نه صحیح کیږي. وقلبه او په زړه اشارې باندې موز نه صحیح کیږي او ورسره وحاجبه او د وریځې په اشارو باندې هم موز نه صحیح کیږي. وان قدر علی القیام او که یو کس قدرت لرلو په ولاړه باندې وعجز عن الرکوع والسجود او بیا عاجز شو د رکوع او د سجدې نه نو صلی قاعدا مونځ دې کوي په ناسته باندې بالایماء په اشارې سره. نو دلته وایي چې یو کس اول په ابتدا کې خو ولاړو او بیا عاجز شو طبیعت خراب شو نو هغه دې بیا اشارې سره مونځ کولی شي. بیا مخکې فرمایي و ان عرض او که یو کس ته پیښ شو له مرض هغه ته مرض نو یتمها نو هغه دې دغه مونځ پوره کړي بما قدره چې څومره قدرت لرلو ولو بالایماء اگر که دغه مونځ چې دی په اشارې سره ولی نوی فی المشهور په قول مشهور سره. ولو صلی اگر که مونځ کولو مریض قاعدا په ناسته باندې یرکعو ویسجدو او رکوع سجده کوله
نو فصح صحیح شو، بنا نو دا دی بنا وکي، یعنی مریضو بیا جوړ شو نو بس هغه د یعنی په ناسته باندې مونځ کولو نو بس صحیح شو، نو بس دا مونځ دې پوره کی دده کیږي. ولو کانه اگر که اشارې والا وي، ولو کانه مؤمین اگر که په اشارې سره وي نو لا دغه مونځ بیا نه صحیح کیږي، ځکه چې دا اشارې والا چې کله یعنی یو کس بیمارو هغه اشارې سره مونځ کولو بیا ورته الله صحت ورکو نو د مونځ نه صحیح کیږي، دا به مونځ مات کی، دوباره به مونځ شروع کی همدکه رنګې په ولاړه باندې. همدکه رنګې بله مسله فرمایي ومن جنه، او چې چا باندې لیونتوب رالو او اغمیا یا بېهوشي راله علیه په هغه باندې خمسو صلواتن پنځه مونځونه، پنځه مونځونه چې دی په څه کې وکړه، دی په یعنی دا بېهوشه و یا لیونتوب پرې راغلی و نو دا به بیا څه کوي، قضا د دې پنځه مونځونو قضا به راوړي. ولو اکثره اگر که دغه پنځه مونځونو نه زیات د دې نه قضا شو، یعنی په بېهوشۍ حالت کې یا لیونتوب په دې باندې راغلی و نو لا نو بیا دې د دې قضا نه راوړي، نو د دې قضا په دې انسان په دې مریض باندې بیا نشته.